تاسو باندې غاړه مو بند راځي چې لږ زر په حقایق وغږیږو چې د طالبانو په حاکمیت کې تیر 2 میاشتې وړاندې په یو میاشت کې 90 زره افغانان له افغانستان نه وتي دي کنه خلاص نو په دې چې دا وژل شوي دي کنه دي وژل شوي دی بعدي موضوع ده په دې باندې به تحقیق هم وشي بیا به ثابت هم شي 90 زره انسانان په یو میاشت کې باندې وطن نه وځي ته په دې پوسه چې ستا په وطن کې دولت څه مسؤلیت لري دغه خلکو په وړاندې او دا 90 زره خلک آیا د عیاشي مزود نه عیاشي نه عیاشي نه ګوره له بنگلاديش نه زی له هندوستان نه زی له پاکستان نه دی ورځ 90 زره زی هو سره له ایران نه زی له سعودي نه زی مهرباني نو یوازې په د جمهوریت په وخت کې متل د کمونیزم په وخت کې د مجاهدینو وخت کې متل شپونکای سره محترم کومه پیکه چې د کابل په هوایي ډګر کې رامنځته شوله چا سره به کبل د برق او کبه د کور قواله او کده موټر اسنادو تیاری ته بخته دا که په سعودي کې دا کارو شي سعودیان هم ټول زی که په پاکستان کې داسې اوسې بلق په بل باندې زی جنرالان به ټولو نه مخکې ورخوسي دي که افغانان مو ملامتوي دا که په چېرته په کویت کې ودرېږي کویتیان هم ځي وایي هغه چې په د برق په بل باندې د اروپا ته بیایي دي که افغانان نه دي ملامت بله پیښه د طالبانو د واکمنۍ نه 1 کال وروسته وشوی هله ترکیې کې زلزله شوې ده او د کار دپاره خلک وړي بالاخره زه لاړم د میدانوۍ مخې ته ودرېدم ویډیو مې وکړه چې وروره هېڅوک نه ځي که تللی اول زه ځمه خو مه راځئ تکلیف مه باسئ له پکتیا نه له خوست نه له غزني نه وروره په کابل کې یو حال سو لارې بندې کړلې مجاهدینو هېڅ خبره نه وه بس یو ټلیفون وسو یو بل کس وایي زه تاجکستان ته کسان لیږم قاچاقبر د اوس نیول سوی ده د ما په ملګرو کې ویلې وایي ځم مالچر ځې وایي داسې تاجکستان ځم ښه چې ده $3000 مصرف ده هلته $1.5 د میاشت تنخوا ده مال تاجکستان ګوره تنخوا ګوره مه کوه خو بالاخره قاچاقبر ونیول سو چې ونیول سو په دغومره وخت کې په دې 8 ورځو کې د $1.5 له خلکو نه وهلې وې $1.5 دا اوس انلاین بزنس کې درته شپونکای صاحب خیم یو انلاین بزنس صرافي غوندې پیدا شوی ده مخکې اوس ډېر بدنامه شو $10 واچوه $10 به دې چې واچوه ټک میسج به درته راغی $12 سو بالاخره دا خبره 100 ته لاړه چې چا به $100 واچوه ده به ډایرکټ 300 ورته کړل 0 ته ورسې 0 ته چې ورسې د سړی ورکس انلاین بزنس والا صراف ورکس دغه محترم عزیز الرحمن ته وایم چې ته وایې دا ویډیو ما لیدلې ده دغه ویډیو کې څه شی دي تا ولیدل ولکه دا ټول دروغ دي دا ما زه دوه نه پرې نه راغلی ما لیدلې ده حسیب صاحب ودرېږه ته به نه یې لیدلې ما لیدلې یوه زنانه روانه ده حجاب یې کړی تور حجاب یې کړی په همدغه لار دا ویډیو داسې ګول تاویي دلته بعضې خلک ناست دي یوه لیکه خلک داسې روان دي دغه ویډیو ده اوس مې خو خبرې نورې تاسو پرې نه ښودلې ما ته مې ویل دا ویډیو غلطه ده دروغ دي ما درته ویلي چې په دې ویډیو کې ډزې شوي دي دلته خلک وژل شوي دي زه تا ته دغه ویډیو ښیم چې دا آفرین خو تاسو چېرته خلک داد ته پرېږدي په ټوټه کې کلک ونیسئ زه تا ته وایم عزیز رحمان ده نو د دومره د افغانانو شتون په دغه غره کې او ځان ایران ته ویستل فکر نه کوي چې دا د دولت ضعف ده دا د حکومت ضعف ده د اسلامي امارت زه درته حسیب صاحب زه د دې دولت ضعف دا بولم بالکل ضعف ده بالکل باید د کار زمینه برابر شي حتی تنخواګانې د وزیرانو د رئیسانو کمې شي ډېر کارونه وشي بیت المال سره مصرف سره هر څه وشي فساد او د دې خو ګوره دغه لار باندې دغه عزیز رحمان غوندې 500 کسان د جمهوریت په وخت کې تللي دي نو موږ د دې په ځای چې دا د دولت ضعف وبولو بالکل ضعف ده ولې ضعف نه ده ولې ما ګوره زه په میلیونونو هکتار مځکه شړه لرم ولې ما ته د زراعت زمینه نه برابرېږي دا اسانترینه کار ولې بندونه د اوبو نه راته جوړېږي ولې جمهوریت جوړ نه کوي ولې اوس نه راته جوړېږي هوا ګزوو عملي کار نشته که دا اوس د ما دهقان ډېر نه د کال 1,20,000 روپۍ په خپلې زمیندارۍ کې بچت وګټي هغه ایران ته نه ځي هغه ترکیې ته نه ځي خو دا هم راسره ومنه ځواک صاحب چې په مونږ کې ډېر یو ناسالمه رقابت روان ده زه به 2 مثالونه درکم یو مثال دا چې له نن نه 14 کاله مخکې زمونږ یو تربور تللی ده اوس په لندن کې ده په لندن کې دا د موږ دا تربور چې لاړه دا په داسې وخت کې لاړه چې هلته قابلي ماسانه وه یو څه پیسې هم درلودلې لاړه ووته 15 ورځو کې دا لندن ته ورسېده په 3 میاشتو کې قبولي وشوه 14 کاله مخکې له هغه نه وروسته د ده د تره زوی د ده د ماما زوی د ده د خاله زوی د ده د کاکا زوی لندن ده او لندن ده او لندن ده باور په الله وکړه چې هغه کلی اوس د لندن په نوم یادېږي ټول تللي دي ټول تللي دي تر اوسه پورې دا سلسله روانه ده راسې په افغانستان کې ښځه وکړي ښځه هم ځان سره ویسي مور یې میسي پلار یې میسي یو قسم ته تجارت ځینې شیونه موږ د سیالۍ له وجې کوو یو کس
ما ته راغی وای د تا د ملګري ما نه $13,000 وهلي دي تر زوی دی مال د ما د تر زوی د خو په $13,000 کې ځنه مال څنګه دی ورکړي دي وای ویل سه اوای د امریکا ته لګم بو مال دی هغه د مخ ته ګوره دی هغه د شکل ته ګوره بیا تام ډایرکټ بس $13,000 په دغه $13,000 د راځي زور ته بزنس جوړم خو بل اخره خبره دی ته ورسه د قاچاقبر بندي سو هل سو ټکول سو په خدای قدرته دروغ دی هغه سړي $10,000 ورسول سول نور پاتې سول حکومت ورته پرېګده نسته سره نو کومه کې هغه په موټر ورکه ما پاسپورت اخیسته ده والله که ضرورت ورته لرم سر د دې په خاطر کې او چیرته کوم ملک ته تللم یا حج ته تللم یا عمرې ته تللم 2 کاله کېږي اخیسته مې د په کور کې پروت د مور ته مې اخیسته بچیانو ته مې اخیسته 2 ملګرو ته مې اخیسته دام په دې معنا نه ده چې د پاسپورت په ریاست کې بیروبار ده ولې اخلو قسم په خدای پاسپورت ځینې خلک له شوق اخلي وایي که چانس برابر سو لاړ بسم په سلو کې 2 کسان د پاسپورت ضرورت لري دا اوس د اروپا میشتو خلکو ته چې افغانستان ته راځي د پاسپورت ریاست ډیر سہولتونه برابر کړي دي ټولو ته حق اولیت دوی ته ورکوي چې ترغو پورې دوی هلته مشکلات حل سي څه نیمګړتیاوې په مونږ کې دي څه په نظامونو کې دي ځواک صاحب که دا اوس په افغانستان کې هر فرد د افغانستان ته 10,000 افغانۍ د حکومت لخوا معاش مقرر سي او بیا هم دی په قاچاقي لاره لندن او جرمني ته تللی سو دا سړی زی د 10,000 افغانۍ پرېږدي مهرباني وکړه پاچا صاحب موبین صاحب یو خو د لایف طریقه دا وي چې دا څوک چاته نشي ویل چې تاسو کې او تاسو کې او دا کنه دا باید موږ دلته په زرهاو انسانان موږ ته ناسي خویندې میندې ناسي دلته موږ ادبي مجلسي پوچ مجلسونو کو یو بل خبره کې ولولي دا یو طریقه ده دا یو وسل دی دا یو موږ نه کوو دا ټول دنیا کې پنجابیان هم کوي نور امریکایان هم کوي موبین صاحب په دې کې شک نشته دی چې یوازې موږ نه تقریبا په دې انګلند کې د 18 ملکونو خلک اوسېږي 18 ملکونو په دې انګلند کې تقریبا څه کم پاکستانیان اوسېږي د عمران خان حکومت چې ختم شوی دا غي نه روسه اوس خدای سامانه دی ول چې یو کال تیر شو کې نیم کال 15 لکه پاکستانیان خارج ته راغلي او 2 لکه هغه خلکو چې هغه ډاکټران پروفیسوران انجینران دا یعنی دا کوم نوې خبره نه ده موږ افغانانو ته دا اوس مثال 50 لکه پاکستانیان په سعودي عرب نواز شریف عمل ته کور لګ بل یو پیلوټ تختیدو په کاناډا کې یو پیلوټ تختیدو موبین صاحب موږ څه کوو چې څوک تلی او کنه د موږ د خپل وطن غم کوو موږ د خپل وطن غم کوو ګوره موبین صاحب دا تا دا خبره وکړه په 2001 2002 کې په برمنګم ښار کې موږ د پټو د تللو پیازو کار ودا برمنګم کې چا وخت تیر کړی ته معلومات دي 2 ساعته مزل کو په پټو کې یقینو کې ما سره کور کې 2 ډاکټرانو یو را سره د پیازو کار ته لاړو بل په 10 پونډه د 10 ساعته کار کو 10 پونډه وانی په 10 ساعته کار کو دا افغانستان ډاکټر وو کنه نو خبره دلته دا چې ګوره موبین صاحب یو خدا دا مسله د پاماغه پیازو پټی کې ته یقینو کې یو پښتون لګي خپل دغه ته زنه غواړم دا ولید نو عالم وای پلاني زوی ته ساعت اغسطس په 15,000 روپۍ او امام زوی ته 15,000 ولګل چې په 15,000 والا کنه ما ویل ته دا وګوره د پیازو پټي وګوره لندن وګوره برمنګم ښار وګوره زمونږ اخټي وګوره او دا سه مهربانه راځي او دا د توربروالي خبره دلته کوي موبین صاحب دلته داسې خلک پیژنم چې د فامیلی 2.5 کسان راغلي 2.5 کسان نو خبره دلته دا چې اوس منګه دلته راځو خو بعضې مشکلاتونه هم دي خو د مشکلاتونو علاوه موږ تاسې توربروالۍ مسلې هم دي ضد بازي هم ده سته بالکل دا شي نه ګوره زمونږ استاد په خټه کې شته دی مواسر ولا بالله سمت الله اقسم بالله کده دروغ یعنی کچیرته د افغانستان دغه اوسنۍ حالت کې چې داخله د افغانستان وځي او ته په دې کې هغه یو سلنه یا 2 سلنه خلک هغه ته راځم ځوان صاحب هغه ته راځم نه هغه ته راځم ما وخت په دې خبرې کړو بیم کوم او ویډیو مې راکړې وخت نه نرغونډې کړ ګوره دا د دې حکومت مسؤلیت دی چې ځوانانو ته کار برابر کړي ځوانانو ته روزګار برابر کړي یوازې زه راته وایم چې یوازې دلته مولکراسي نه ده په کار ټول کې ملا صاحب باید کار اهل کار ته وسپارل شي دغه ځوانانو ته د تعلیم یوازې موږ د جنکو خبره کوو باید د هلکانو تعلیم وشي ګوره دلته موبین صاحب یوازې خلک د تعلیم خبره کوي د جنکو هلکانو په افغانستان کې تعلیمونه پرېښودل زه داسې مکتبونه پیژنم زما ملګري د لوګر په دې کابل کې مکتب 4,000 کسان یې لرو هلکان 10 کسان پاتې دي دا چا ګناه ده دا همدغه اسلامي امارات همدغه اوسني حکومت دغه ده باید چې زمینه ورته برابر کړي پاچا صاحب محترم تاسو ما ځای له نږدې نه لیدلی ده کوم خدمات کوم تکلیف کومه خواري مې چې ویستلې ده یاره مور به داسې زوی رانه وړي چې ویې کړي یو سنټ په ما حرام کې د افغانیو چې ما سره چا مرسته کړي یوه سپرې را کړي 10 کسان مې په کار ګمارلی دي 10 کسان په لوګر کې 10-12 کسان په کابل کې دا 15 کسانو ته زه تنخواه ورکوم له همدغه جینۍ ورکوم د کار زمینه خو داسې نه برابرېږي وروره ګله چې یو سړی ده د حکومت مرسته ورسره کوي حکومت یې په پښو دروي حکومت تعاون ورسره کوي حکومت ورته ښه هغه کوي په هر بخش کې
د مالیې سهولتونه ورته برابري بهانې نه ورته لټي نو همت له لاسه نه ورکوم یا وخت به خدای داسې راولي چې دغه کار به موسي خو افغانان نه دي افغانان دا د کار خلک هم دي د همت خلک هم دي لږ تشویق ورته پکار ده یو څه د کار زمینه ورته پکار ده یو څه مونږ د خپل جب نه د لړم لرې کو وروره ګوله احساس د مسؤلیت کو په هر بخش کې که وزیر ده که رئیس ده که والی ده که ولسوال ده په والله چې احساس د مسؤلیت کې مونږ څومره یو 40 میلیونه چی شي دي یو د لیوانای تجار چې ورته پیدا سي دا ټول درته په کار او روزګار برابري کاش کې د مونږ نفوذ د پاکستان قدر توای چې ورته لیوانی وای د مونږ ټول 1000 میگاواټه برق د ټول افغانستان 1500 میگاواټه مارک د وروره جنرال صاحب احساس د مسؤلیت باید تو کو تر څو د جګړو مخه ونیسو د مهاجرتونو به مهرباني مبین صاحب په چین کې به ماته خو دلته کېدای شي چین ته سوکتلی په چین کې چې ته یو فابریکه یا کارخانه یې لکه یو کال پورې برق مفت زه په افغانستان کې مونږ برق دا خالی او برق صحیح فعال برق من خپل جوړ کو د افغانستان ته ماته وی چې کاروباري باندې درځي په دغه دوبۍ کې مبین صاحب 1500 غټ تجاران په دغه دوبۍ کې د 2.5 ساعته د کابل نه مدل دي دا په دوبۍ کې سه مهربان خپل کاروبارونه کوي هر سړی درځي وړو وته کوي و مبین صاحب یوازې غلطي د ولس نه ده د حکومتونو غلطي ده او دا د اوسنی حکومت غلطي نه ده چې دوی هم دا وته دا ما چې لیدلي دا 15 کال کې د ثور قدرتانه دي خو چې څومره حکومتونه راغلي زمونږ ټولو دا حال دی مبین صاحب پاکستان ته منډه کا مهاجر شه چې لږه حالت خوشي به ته منډه کا وطن ته دلته به جنگ شي به پاکستان ته منډه کا الته کاروبارونه خلکو ختم کړل په د مجاهدونو په وخت کې ته به جنگ شو به ور خلکو کډي بار کړي سو د جمهوریت کې مند دیو شو وسه من دغه لوبه و مبین صاحب دا وطن منګو تاسو جوړ نکو دغه تجاران وس دغه ساکاله زمونږ د قان ماڼه انګور رومای کچالو یوم په خدای کا پکې ګټلی جنرال ګوري ښا کاش کې کال مخکم څه تدابیر ورته نیولای وای چې دغه ظالمان په مالار بدیل او بل د قانون ز په دې معلوماتو اول ځان ته بیا د ټولو ته وایم چې خیر ته د خدای ریو کې پیکینګ صحیح وکي په دوبۍ کې او تجار ما تیل په هر کانټینر کې $2000 تاوان کوو دغه په واجب باندې افغانانو پیکینګ صحیح نه کوه غلطي کوله اخر وای دومره واس مې نه درلود پرې مې خو د کار مې پرې خو د لګ مونږ او تاسو کوشش وکړو لګ د نظام تجاران په مونږ راهم کې جوړیو مبین صاحب چې درغلی مخه یو من ټنډا یو هم ټول من منیو الوګان من خلته کې چولې ټنډیم من خلته کې چولې ماړې یعنی دې نه معلومیږي چې موږ افغانان ټول من منیو یقینو کوي چې یو من ټنډا چې په 100 افغانۍ و دلته 1 کیلو ټنډا چې دا په 6 پونډه ده یعنی چې ما ورته حساب کو کالکولیټ میکړه 3200 روپۍ وانی یو من شو ته ما ته 3200 ګورو شل روپۍ تا ګورو څومره غټ اوس انګور چې دې ریاخ نه مبین صاحب سره پاسه 1 کیلو دی پاته پونډه وانی دې ترکی نه انګور ردی و د افغانستان انګور د افغانستان فروټ د افغانستان وچه میوه د افغانستان سبزیجات جنرال صاحب ګوري زه 2 منټ خبرې کوم ګوري ښا خبره پدې کې دا ان موږ په دې بهرنیو هیوادونو کې کچرته ښکارا خبره ده کچرته په افغانستان کې سل په سل کې انصاف وای عدالت وای قانون وای کار اهل کار تسپارل شوی وای یا وسپارل شي والله بالله په سمت الله کا ول زپدي هیواد کې ژوند وکړم بیا ولا کدا باچا سي پاتې شي والله کدا حسیب رول پاتې شي والله کدا شیخ نه دی والله کدا پاتې شي په انګلستان کې دغه شپون کسه والله په عربو کې پاتې شي دا نور لقاو خبره په دې کې د باچا سي محترم چې ګوري ودغه جنرال صاحب باس په دغه کسانو باندې وکړه د څه دی ورور چې د دې ان جنرال صاحب ته څه مسؤلیت لري یا زه یا حسیب رول یا باچا صاحب یا شیخ یا د شپون کسه بیا په نوزه ورو دا حکومتونو مسؤلیت دا شیرینی راوخلم ته د شیرینی خورا دا د حکومتونو دغه ګوري جنرال صاحب تور چای شنه چای خډوډۍ خپلا وخرم او راسم لایف ته خبر نه افغانستان خو تبا ده او خپل ورور دغه څه ده شین چارتي او یا یو مشکل یو ستونزې د شی غونډه کې یو کس راشي او هغه درته چارج ګولي ګلزار دي هغه درته یاد شي وای دا دواره سیری خبر دا چې ټول د ورځې درې څلور پنځاره ونني سي خوب نه ورزي ګوري کوشش پیدا وشي چې سر مسلم ورته په اخبار کې بیا لایف ختمون نه واخله صبر فهم كنت باچا کمواله دا تاسو څه پوری کړی صبر جنرال صاحب بدل یار ورته سلایف نیولې شي امریکا کې وطن کورونو چارو وزارت امریکا کې سفارت صبر وکا وشيخه خلشه خدای د کوټه باندې صبر ته وایم ودرېګا وسه پوری مونږ ولې سلایف صبر وربوش ولې سلایف نه دی ولې
چې کله امریکا اخیری پرواز له افغانستان را باسي هغه به بولاله پرې دا باندې ولې لاس کې خطا نه کو اور هغه تیری شي دا دین یو بل ستنه لنګ سره په دې پاتله کله فکر کړی نه ګور شیخ په ځای د چې ته خپل خلکو خلی باندې کړې ته باید حکومت نه حکومت سکه حکومت دا د موږ راتلونکي ولسمشر ته تاسو واخور کوي ګوري دا بحث تاسو چیرته بوته دلته دا 300 کورنۍ مهرباني باندې بحث وکړي دغه پوښتنه ده فکر وکړه چې دغه حالت اوس درواغ دي دغه 300 کسان نه دي مړه دا وچ کلک دلته خلک را پاسېدلي افواه خپري د طالبانو له ادرسه په 5 ورځو کې دا د دوی د حاکمیت تر ټولو هغه استره ضعیفي چې په 5 ورځو کې د خبرې ثبوت نشي وړاندې کولای چې آیا رښتیا دي کوي قدرت دا زوس قوي سره هم لري لا حول ولا شيء خدا به دلیل خبره مکوا او دویمه خبره مکوا ګوره جنرال صاحب دښمن ته ګوره خبره ته واکسه دښمن سره بده چې در باندې سوال یو قوي دلیل به ورته وای چې دلیل دې نه درلوده ځکه ورته وټه په ورته ورور ز دلیل نه لرم دا غلطي خبرې دي دا ځواک دا پلانای دا قوت خیر ته پرېږدې دا خبرې وکي بیا وروسته تا وخت در کوم دویمه اول مې درته ویل فکر وکړه چې درواغ دي دا په دې حالت کې د طالبانو د ضعف نقطه کې چې تر اوسه پورې د دې موضوع څېړنې د پر یو کمیټه تر اوسه نه درلېږلي او تر اوسه چې نه دی کړی دویمه موضوع کچیرته دغه 300 کورنۍ د هیر په غم په ټبر باندې نه دلته پښتنه دارا ولاړېږي دلته دغه تر ټولو مهمه موضوع چې د طالبانو له ادرس نه ولې څوک په دغه سوشل میډیا باندې په دغه ټولنیزو رسنیو کې ولې دغه موضوع باندې بحث نه کوي ټول راځي دفاع کوي هلته په فلسطین کې یو کس مړ د 500 پوسټ ورته کولای شي یحیی شهید خبره ما کوله جنرال صاحب ټول خبره پم دغه کې دغه باندې ولې څوک نه غږی خو د داخله باندې کنه دلته چیش تناستم چې نوبات دراغې نرغوندي وغږیږي خو جنرال صاحب ټول منډي وي چا وسلو دا خدوم ډیر وخت کې سړي لرمون پر سي ما کوله خپل کورنۍ څومره مشکلي هاي ولا سو وایم دا خو جنرال صاحب ټول فلسفان راوستي چاته وخم نه ورکي ولنه مهرباني وکړه او ولر خبرونه